بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې د روان کال د مې د میاشتې په 14مه نیټه محترم لا برادر اخوند متحده عربي اماراتو ته د شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان د وفات په مناسبت د غمرازۍ لپاره هلته تشریف یووړ. محترم لا صاحب د نوموړي له ځایناستې شیخ محمد بن زاید آل نهیان څخه د هغو افغان بندیانو د آزادولو غوښتنه وکړه کوم چې په متحده عربي اماراتو کې بندیان وو. شیخ محمد بن زاید د ملا صاحب دا غوښتنه ومنل. له هماغه راهیسې پر دې سلسله کار روان و او د متحده عربي اماراتو د حکومت د داخلي پروسیجر له تکمیلېدلو وروسته د 146 بندیانو له جملې څخه 15 تنه یې نن خوشي او کابل ته انتقال شول چې د یوه بندي سره فامیل هم ورسره دی. د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړې توګه د محترم لا صاحب دفتر د متحده عربي امارات او شیخ محمد بن زاید له لوري دغه اقدام د افغانانو سره حسن نیت ګڼي، هرکلی یې کوي او د زړه له تله ترې مننه کوي. متحده عربي امارات او افغانستان له وخته مستحکمې اړیکې لري او ورته اقدامات به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړي او مستحکمې وساتي. مننه کوو ملا برادر څخه، مننه کوو د دې همکارانو څخه، مننه کوو د طالبانو حکومت څخه. موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی هڅه وکړه چې افغانان بندیان په اماراتو کې بندیان دي او ډېره هڅه یې وکړه چې دوی خوشي کړي او خوشي یې کړو. او موږ خو خپل وطن ته راغلو، د خپل وطن مو چې وکتلو او د نوی حکومت مو وکتلو، ډېر خوشحاله شو. او د کوم دوی چې هڅې وکړې د بندیانو د خلاصېدونکي د نوي حکومت او مخکې کوم حکومت هغه کوم داسې هڅې نه وې کړې، د نوي حکومت ډېرې هڅې وکړې او ډېر بندیان نور بندیان دي چې دوی کوشش وکړي چې هغه خوشي کړي. بیخي ډېر ته خوشحاله د امارات اسلامي نه بیخي ډېر خوشحاله، خصوصا د ملا برادر اخوند نه بیخي ډېر خوشحاله چې د موږ کال ته د موږ نه هلته راغله، د موږ هغه یې وکړه چې موږ خوشي شو راغلو په خیر بیرته وطن ته په خیر دغه د صلح راغی ارامي راغی. ډېر ته خوشحاله د اسلامي امارات نه بیخي ډېر د خوشحالي احساس کوو. د موږ کورنۍ هم خوشحالېږي، موږ هم خوشحالېږو. امارات ته دی هم دعا کوي، موږ هم دعا کوو. ډېر ته خوشحاله یو.